بس موږ څه کوی چغلي دی خپل کار دی هغې سره زموږ کار نشته دی سړی همدا دی د ځوان دوی ته وګوره دی مټو ته یې وګوره دغه بدن ته یې وګوره که برابر دی همدا اخلو نو بهر حال ویې کور ته یې راوست او چې کور ته یې راوستو دغه دی وخت تېرېږي مختصره جمعې ورځ ده ټیم هم دغه دی خو زه دا زنانه راغلي دي لږ شان دا خبره به ورته وکړو دې زنانو کې دا کار ډېر دي موږ سړو کې مو شی قرآن شوی دی دا ښځو نه سړي ډېر کوي دا غیبتونه خو زه دا زنانه لږې ټولې راجمع شوي دي نو دا یوه خبره به ورته وکړو نو کله چې دا غلام یې راوستو ویې اخېسته میله کې یو ځای کې واستو کور ته یې راوستو نو عادتونه خو څوک نه پرېږدي دا یاد ساتئ ګوره چا کې چې کوم عادت هغه نه پرېږدي ښه یو ځل به یې کوي عادت څوک نه پرېږدي نو خپل عادت یې وکړو رالی څه وخت یې تېروله تېرېدله رالی ښځې ته هم چغلي وکړه او خاوند ته هم چغلي وکړه او داسې چغلي وکړه چې خلک یې وړي مصیبت کې واقع کړه ښځې ته یې ویله هغې ته داسې چغلي وکړه چې ستا څه د دې خاوند طبیعت نه لګي بس هغه غواړي چې بله ښځه په تا باندې وکړي د ښځې ته خو چې دا خبره وکړي نو هغه بیا ډېره خفه کېږي په دې باندې نو چې د دې به ویل صورت صحیح صحیح به ته لاړه اوس د دې لپاره صورت پیدا کړه هغه ورته ویله هغه غلام ویل خبره اسانه دی هېڅ مسله نشته دی داسې وکړه د دې خاوند چې دی کله اوده شو بېګاله نو یو چاړه راواله او د دې څه ویښتان د دې ګیرې وغیرې هینه به را کټ کړي او ماله به یې راوړي او نور رکاته زما په لاس کې دی که ته بېغمه اوسه داسې ملا راته معلوم دی او جلته به یې ویسم صرف یو 15 روپۍ کرایه ورته لېږي او نور به بیا ته ګورې ښه داسې کار به له وکړي چې بیا به په اعصاب کې به دا ارادې چې کومه کړې دا به ختمه کړي هغې ویل صحیح ده یاره زنانه خو ویل صحیح ده بل طرف ته سړي ته رالی خاوند ته رالی هغې ته دا غیبت وکړو دا چغلي ورته وکړه چې ستا دا کومه ښځه ده دا غواړي چې دی بل چا سره نکاح وکړي ته یې خوښ نه چغلي پکې وکړه او بیا دا یې ورته وویله ګوره نښه بیا دا یې اراده یې کړې دی ما زه خبر شوی یم چې تا حلال کي مړ دي کي ختم دي کي سوچ کوه ګوره اوږده وي نو لږ خیال کوه چې میمرې ولګوه یا ځان ته یا څه چل وکړه خو بهرحاله سړی اوده شو ماخوستنه خبره دواړو ته وشوه او دغه خو خپل سپینې پات کړي لاړې چې ته خپل شوتلونه بېرته لاړې او کار خبره یې وکړه او دواړو کې لانجه واچوله سړی شپې اوده دی خو او خبر شوی یو ځل چې یو خبره ذهن ته راله د مرګ خبره چې رالي بیا چاله خو موږ ورځي مرګ مې دی بېګاره نو پروت واسې ځان یې بس دغه کړی دی او دغه په شان پروت دی خرار خو کوي خو نور په زړه کې یې ایښې دی سترګې پټې کړي دي نو ښځه بس هغه ښځې غریبي بل مقصد و هغې ویل چې زه داسې وکړم یو تعویض وکړم په دې ویښتانو کې راته ویلي دي او دا سړی واورېد دې خبرې نه بله ښځه رانه ولیده لانجه کونجې به بیا څوک هغه راله او چاړه ورسره وه نو چې کله یې ترې ویښتان دغه کوله او خواته راورسېده دا د ځوان لور ښه په غونډو کېناسته چې رو رو دا ویښتان راکړمه نو هغه خو کتل هغه خو پټ پټ یې ورته سترګو کې کتل چې را روانه ده او چاړه هم ورسره ډارېک را پاڅېده او ویل یاره یقینا بهترین غلامو خبره صحیح کړې ده زما ځان یې دغه دی زه د مرګ نه بچ کړم ډارېک یې دې نه چاړه واخېسته وه ښځې یې په ووهله بغیر د تحقیقه او ایسته یې مړه کړه نو ښځه مړه شوه دغه دی او خاوند خو بس کار وکړو هغه ویل چې ما وژنم نو مخکې زه ولې نه وژنم چې ښځه مړه شوه نو هغه نه وروره ګاونډیان یې الله لري هغه خالي کي که نه هغه لا په سلګو کې وه او دې نه ټلیفون مې اولادونو ته او دغو ته وکړه چې تاسو نه وئ خبر ښځې الله مړه کړه ورسې وروره دغه ځینې هغه ځینې وروره دا د ماشینونه هم ورسري چړې هم ورسري بیلچې هر څه ورسري دي راورسېدل خلک او وروڼه یې راورسېدل نو هغې بس بغیر د تحقیقه بس په ده باندې شروع وکړه دا سړی مړ ښځه او خاوند دواړه په یو ځای کې مړ شو او بیا د هغې نه داسې مسله جوړه شوه چې هغه یوازې د ښځې او خاونده پورې نه وه بیا ترې نه 2 قبیلې په خپل منځ کې لاندې وتې نو سړی خو د سړي خو هم خلک یي که نه دا سړي مورونه و خلک یې و قوم یې و قبیله و هغې بل طرف ته ودرېدل ښځې دا بل طرف ته یو لویه لانجه جوړه شوه دا ټول د څه نه وشو دا د یو خبرې نه وشو چې هغه چغلي وه غلط خبره د دوو منځو کې غلط فهمي پیدا شوه دا د دې چغلخور د وجې نه پیدا شوه ښځه خاوند مړه شو او دې مسله ترې نه جوړه نو دې د هغې کې هم دا یو کار و د ام جمیل کې چې دې به چغلي کوله نو الله فرمایي وامرأته ښځه به هم داخلېږي حمالة الحطب چې بارونکې د خشاک ده خشاک نه